څنګه کولی شو چې یو ښه او غوره کمپیوټر واخلو؟ د دې پر ځای چې له یو پوه کس څخه مشوره واخلو، هغه کومې نقطې دي چې د کمپیوټر د اخیستلو پر مهال باید په نظر کې ونیسو؟ د کمپیوټر کمپنۍ که څه هم کمپنۍ دومره ضروري نه ده، خو بیا هم د ښې او مشهورې کمپنۍ کمپیوټر اخیستل ښه دي. لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې مختلفې کمپیوټر جوړونکي کمپنۍ شتون لري، لکه لینوو، ډیل، ایچ پي، سوني، اپل، توشیبا، ایسر او داسې نور. دغه ټولې کمپنۍ سټنډرډ یا معیاري کمپنۍ دي او د نړیوال ادارې ISO څخه جواز لري. تاسو هیڅکله دا خبره مه کوئ چې د فلانۍ کمپنۍ کمپیوټر ښه او د فلانۍ کمپنۍ کمپیوټر ښه نه دي. ټولې کمپنۍ ښې کمپیوټرې تولیدوي او نړیوال جواز لري. خو په دې کمپنیو کې ځینې داسې کمپنۍ دي چې د هغوی کمپیوټرې په زیاته اندازه خرڅېږي او د دغه کمپنیو کمپیوټرې په نړۍ کې ډېری خلک خوښوي، لکه لینوو، ډیل، ایچ پي، اپل. دغه څلور کمپنۍ ډېرې مشهوري او د دغه کمپنیو کمپیوټرې په نړۍ کې ښه مارکیټ او زیات خوښونکي لري، چې په دغه کمپنیو کې قیمت بیه کمپیوټرې د اپل کمپنۍ دي. نو که ستاسو اقتصاد ښه وي نو بیا د اپل کمپیوټر واخلئ، او که اقتصاد ښه نه وي نو بیا له لاندې کمپیوټرونو یو واخلئ. په 2022 میلادي کال کې تر ټولو زیات پلورل شوي کمپیوټر په دنیا کې د لینوو کمپنۍ کمپیوټر و. خو په 2023 کال کې هم لینوو د کمپیوټرونو د پلور بازار کې مشري وکړه، چې د نړیوالې ونډې 22.7% یې درلودله او شاوخوا 9.50 میلیونه کمپیوټر یې خرڅ کړل. د ایچ پي کمپنۍ دوهم مقام درلود چې د 21.7% ونډې په درلودلو سره یې بازار شریک کړی و، په داسې حال کې چې د ډیل کمپنۍ په دریم مقام کې د 11.4% سره و. د اپل شرکتونو پلور هم د پام وړ و، خو د دوی ونډه د لومړیو دریو څخه ټیټه وه. جنریشن: تاسو باید د کمپیوټر جنریشن په نظر کې ونیسئ چې دا کوم جنریشن یا نسل دی. د مثال په ډول 5م نسل دی، که 9م نسل، 9م دی او که 10م او داسې نور. خو چې څومره د یو کمپیوټر نسل پورته وي همدومره به ښه وي، ځکه چې په پورته نسل کمپیوټرونو کې د ټیټ نسل په نسبت نوې او ښه ټکنالوژي استعمال شوې وي. د یادولو وړ ده څومره چې د کمپیوټر جنریشن پورته وي قیمت به یې هم لوړ وي. ټکنالوژي: تاسو باید د کمپیوټر ټکنالوژي وګورئ چې دا کوم ډول ټکنالوژي ده. پخوانۍ چې کومه ټکنالوژي وه هغه پینټیم نومېده، اوسنۍ ټکنالوژي کور ده. نو تاسو باید همدغه کور انتخاب کړئ، لکه په کور ټکنالوژي کې لاندې کمپیوټر شتون لري. څومره چې د یو کمپیوټر کور زیات وي همدومره به ښه وي، خو قیمت به یې هم لوړ وي. پروسیسر: تر ټولو مهمه برخه د پروسیسر ده، ځکه چې د کمپیوټر ټولې چارې مخته وړي. د پاس چې کوم کور ذکر شول د دغه ترتیب د پروسیسرونو هم دی. د مثال په ډول کور i2 پروسیسر، کور i3 پروسیسر او داسې نور. یعنی څومره چې د یو کمپیوټر کور زیات وي همدومره به پروسیسر هم ښه وي. پروسیسر سپیډ: د پروسیسر سپیډ یې باید ولیدل شي چې څومره د یو پروسیسر سپیډ زیات وي همدومره کمپیوټر تیز کار کوي. د کمپیوټر د پروسیسر سپیډ مختلف وي، لکه پروسیسر کاونټ یا کور کاونټ. د پروسیسرونو تعداد یا شمیر ته پروسیسر کاونټ وایي. یو کمپیوټر کولی شي چې یو پروسیسر ولري، یا 2، 3 او یا 4 ولري، همداسې نور. نو څومره چې د یو کمپیوټر د پروسیسرونو تعداد زیات وي هماغومره به ښه کمپیوټر وي او فعالیت به یې هم ښه وي. ریم: په کمپیوټر کې چې څومره زیات ریم موجود وي هماغومره به ورسره کمپیوټر ښه کار مخته وړي. که چیرته په کمپیوټر کې کم ریم موجود وي نو ځینې پروګرامونه به نشي چلولی، یعنی قوي پروګرامونه لکه د ګرافیک ډیزاینینګ او ویډیو ایډیټینګ او داسې نور به په سستۍ او کمزورۍ چلوي. هارد ډیسک: تاسو باید د کمپیوټر هارد ډیسک چک کړئ چې کوم ډول دی او څو جی بي دی. هارد ډیسکونه 2 قسمونه لري چې یو ته HDD او بل ته SSD وایي. SSD د HDD په نسبت ډیر تیز دی، خو قیمت یې لوړ دی. په نوي نسل کمپیوټرونو کې ټول SSD هارد ډیسکونه راځي او په زاړه نسل کمپیوټرونو کې ټول HDD استعمال شوي دي. نو تاسو کوشش وکړئ چې داسې کمپیوټر واخلئ چې ډیر هارد ډیسک ولري او لږ تر لږه 500 GB ځای ولري. ګرافیک: بله مهمه موضوع د ګرافیک ده چې 2 قسمونه لري. یو ته یې شیر ګرافیک او بل ته یې ډیډیکیټډ ګرافیک وایي.
چې ډیډیکیټډ ګرافیک له شیر څخه ډیر ښه دی او ځینې داسې کمپیوټر هم شته چې دواړه لري. خو ډیډیکیټډ بیا له شیر څخه قیمت دی، ګرافیک په ام بي او جی بي دواړو کې راځي. څومره چې د یو کمپیوټر ګرافیک لوړ وي هماغومره به ښه وي او فعالیت به ښه ترسره کوي.